یا الله ډېر کمزوري خلک یو نور درنه سم نه غواړم خدای پاک زموږ زندګي واخله ډېر عمر ورکړي خدای پاک ته زموږ دا ژوند د مغله ورکړي الله پاک ته بچ کړي. الله تعالی په هر نعمت باندې شکر ادا کول پکار دي. لکه تاسو چې سوچ وکئ که چېرې د اکسیجن مونږ ته پرې نه میلاوېدی او دا مونږ دغسې په پیسو اخیستی نو دغسې به هر سړي ځان پسې سلینډر هغه تړلی و او هغه به روان و. مازجانې چې کم دی دا وخت هغه ډېر زیات شدید بیمار دی. کم پلار وینای چې دا هغه وایي چې زموږ دونه وس هم نه کېږي په علاج باندې ډېره زیاته غټه خرچه راځي او دونه وس زما وی شته نه. پرون چې کم دی دا هسپتال ته وړی شوی و او د دې ورسره کم ګاونډیان یا داسې نور خلک چې دي هغه ورسره هم و. اول ته د دې د علاج کومه سلسله چې دا هغه روانه ده. بل طرف ته په سوشل میډیا که تاسو وګورئ خلک پوسټونه کوي او پکې وایي چې آیا 15 ورځې زندګي پاتې ده او 16 ورځې زندګي پاتې ده. نو په دې کې څه حقیقت نشته. مرګ او ژوند هغه د الله تعالی په لاس کې دي او الله تعالی چې کله وغواړي انسان هغه وجلی شي. دارنګې چې کم دی لکه سړی پرې ډېر زیات خفه شي ځکه یو ماشوم دی تقریبا 14-15 سال عمر یې دی او هر ټایم ورسره کم دا سلینډر چې دی هغه ورسره وي چې کم ځای ته ځي نو هلته دا سلینډر ورسره وي. بل طرف ته په سوشل میډیا ډېر زیات مشهور شوی هم دی. که تاسو ټیک ټاک وګورئ د نه علاوه نور فیسبوک په دې هر څه باندې ډېر زیات په ټرینډینګ کې دی او خلک چې کم دی پرې ډېر زیات خفه دي چې آیا مازجان چې کم دی یو ښایسته ماشوم هغې حالات د چا نه برداشت کېږي. دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بلې ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.